زړګی سړی خو سپرلي پکې اوسېږي، ستا یادونه زیرازي پکې اوسېږي. په دې پورې غره کې هغه کور د چا دی خلک وایي، ښاپېري پکې اوسېږي. یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی، څوک ناڅوک افسر شاهي پکې اوسېږي. خدایا دا وطن د جنګ په امان کې ښکلي ښکلي ګلالي پکې اوسېږي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازه خان یمه. را سره څنګ کې جاوید شاه درمان دی او ډېر خوږ ژبې شاعر، ډېر ګران ملګری حکیم سید اوتر هم دی. حضرت علي رور را سره هم ناست دی. د شهاب کمې هغه ترسره کړی دی. هر څوک شهاب په بهر هیواد کې ژوند کوي، مسافر دی، خو د هغه رور موږ له ډېره زیاته مینه راکړله. راغلو په دغه بیزوخر کې چې دغه کم ډاټونه دي په دغه ځای کې راټول شو دغه مازدیګر کې. او دلته به حکیم سید اوتر او د کیمرې په شا باندې زموږ ډېر زیات ګران ملګري انور خال بنیری دی، امیر بېقرار دی، صاحب مانیروال دی، یاسر دی، هغوی هم را سره دي. خو اوتر را سره دی، نو اوتر نه به نوي نوي شعرونه او خواږه خواږه شعرونه اورو. نو راځئ چې په دغه مازدیګر کې د اوتر نه زړه پورې شعرونه واورو. ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي، بچیه ستا ارمان او خوشحالۍ مې درله راوړي. دا واخله شنې جنډې د ازادۍ مې درله راوړي. او د کام د ازادۍ په ننګ شهید بچیه پاسه ستا قبر له د سرو ګلو ډالۍ مې درله راوړي. او بچیه د ټوپکو تماچو غوښتنې پرېږده، په دې جشن مناو که شرشرۍ مې درله راوړي. زما د وطن پیغلې چې سینګار د یو په لش شي، غوږونو له د سرو زرو والۍ مې درله راوړي. او تر څو به په ازغنو لارو خپیاب لښتې روانې، پوښتنه ستا خیرخوا یمه څپلۍ مې درله راوړي. او د خلکو په نظر کې چې به مړې مړې ښکارېدلې، د هغو پښتنو جذبې ژوندۍ مې درله راوړي. او تره په ټول سوات کې مې په دې سترګې خوږې شوې، یو دنګ نختر ته وختم غوټۍ مې درله راوړي. چې پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیروو، پوره کېدل په دې دنیا یې ډېر څه ګران زیروو. زړه کې یو داسې ناممکنه شان ارمان زیروو. مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو، مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو. د مرګه پس په قدرېدو ورته جهان زیروو. ډېر ښه دی. مونږ پښتانه په ژوندانه یو بل ډېر کم قدروو، د مرګ نه پس په قدرېدو ورته جهان زیروو. دغه جنون دی که نه نور ته جنون څه ته وایي، دا چې په غاړه کې ریښې ریښې ګرېوان زیروو. او دنیا که خپل خپل اتلان په تاریخ پاڼه ستایي، مونږ پښتانه پکې په فخر باچا خان زیروو. ډېر ښه دی اوتر. او دغه څو شعرونه هم شهاب مسافر دی هغه ته ډالۍ کړو چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو. نو سهار ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو. په دې کې به مونږ څه د خوشحالو خوبونه وینو، چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې ویده کېږو. ډېر ښه دی. او زمونږ د پښتنو قدرداني به څه پیدا شي، د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو. ډېر ښه دی. اشنا د خپل وجود د قد قامت نه ښه خبر یو، چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویېږو. ډېر او چې مونږ مسافر خو به چې کله کله یاد کړي، په دې باندې اوتره ستا غزل ته خوشحالېږو. ډېر ښه دی. هله چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه وه، د مخامخ سترګو یاري وه سیاري خو نه وه، چې پکې هر وخت د ګټې تاوان سوچ به وستا. دا زما مینه وه اشنا دوکانداري خو نه وه. ډېر ښه اوتره یار. او د عشق په ټاټ باندې دانه د زړه په داو ویشته شي، ښکلي یې داسې د نوټونو جواري خو نه وه. مونږ که بې نیټې زاړه شو خو خوارانو ځکه، ته څنګه زوړ شوې ګرانه ستاسو څه خواري خو نه وه. خانجي دا تا چې خوار مزدور په کم ناتار ورټه تا سره کړې، داسې دې له مزدوري خو نه وه. چې یو سړی د جنون مقام ته ونه رسوه، سې الفاظو د اوتر څه شاعري خو نه وه. ډېر ښه اوتره یار. تنگ د زړونو د هزاره کور ته راشم، د حالاتو نه بېزاره کور ته راشم. خپل بچي راته هم مړاوي مړاوي ګوري، تش لاسونه چې د ښاره کور ته راشم. او په خولو او دوړو څخه جامې په غاړه د خانانو د بیګاره کور ته راشم. د دې خپل لیوني زړه د برکته څه بې قدره بې قراره کور ته راشم. او په لیمو کې په ډنډونو اوښکې راوړم، ستړی ستا د انتظاره کور ته راشم. او تر جانه په ټکرو تیندکونو د جنون په ورانه لاره کور ته راشم. ستړی ستومانه چې د کاره راځم، تا یادومه چې په لاره راځم.
د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا دپاره راځم د ارمانونو پڼ په سر راوړمه کور ته چې هر ماښام د ښاره راځم د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې د ګلزاره راځم د میخانې دروازه مه بندوې یارانو زه به د روزګاره راځم دا خو صاحب شاه صابر صاحب رایاد نو خدا مو چې څه محبت سے انتظار یې کوو زړه چې د کارو نه څه کار یې کوو محبت خونه چې ورانه نه وه هر سړی خو څه روزګار یې کوو په غږ او غوږ چې پابندي ورسره یو څو مارغانو چې چغار یې کوو او ستا د بڼو د بڼ د باد لوګې زما چې یاد شي نو شغار یې کوو دا به صابرو ښځه پویه شومه چې خوب یې نه انتظار یې کوو وایي که نه وایي ځوانه ځوانۍ کې په مخ وي د غربت کرښې او ما هغه کرښو کې رک شوي خال ته ډېرو ژړل او زما ګټلي هر درهم ته هغې ډېرو خاندل خو د ځوانۍ هر تېر شوي کال ته ډېرو ژړل ډاکټر اسرار صاحب وایي چې هسې بې ځایه د لاسې راکوې هسې په زړه کې زما روغ د روغ په ما خفه یې نو راځې ولې نه رښتیا رښتیا وي او دروغ چې دا په لکونو چې ریاله راټولیږي په مرګ دا په لکونو چې ریاله راټولیږي په مرګ دومره په ژوند چې پې راټول وې مړه کېدل به ولي دې پوښتنو که د یو بل لږه خبره وړلې داسې زړه ستړي در په در خاوره کېدل به ولي ویې تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل که رالې ما به نه پېژنې خواب وایم چې د شر نه ستړی یم هر وخت شر ته مه ودرېږه خوږه جانانه داسې بیا مې سر ته مه ودرېږه په دې خبره شوم د کلي د خانانو دښمن ما یو غریب سرتور ته وې چې نور ته مه ودرېږه یا به شاعر شي یا به دواړه سترګې ډکې راوړې غر ته چې لاړ شي چېرته یو نښتر ته مه ودرېږه ډېر ښه دی ډاکټر اسرار صاحب دغه هم وایي چې خپل زړه زما سره سلا نه کوي خپل زړه زما سره سلا نه کوي هغه کوي چې څه دنیا نه کوي بنجارې شوم خو د نغمو سندرو ګرځمه څوک رانه سودا نه کوي انتخاب شعر دی چې دا خواږه یاران دی خدای مالداره نه کړي چې مالداره شي خواږه پکې روکېږي او یاره سترګې د دویم افغانستان دی چا نه ځان او چا نه زړه پکې روکېږي او دغه هم انتخاب د شمس صاحب شعرونه دي چې صبر صبر شه زړګیه جاړمه ځان د اوښکو په کفن کې نغاړمه که جانان درله څه درکړه خوشحالېږه شمسه ته ته چرې خپله غواړمه ډېر ښه دی او ډاکټر اسرار صاحب دغه هم وایي چې اشنا چې په واده د اعتبار وکم که نه اشنا چې په واده د اعتبار وکم که نه حیران یم چې بیا د انتظار وکم که نه اوښکو اسویلو سوو سلګو د ارمانونو خندا به درنه هم چرې یو وار وکم که نه بس زه به د ډاکټر خالق زیار صاحب دغه دوه شعرونه ووایم چې یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرېوځي جانانه راشه زړه مې نیسه ورو په ورو پرېوځي د ځینې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري د چا په خپو که هم پرېوځي په نخرو پرېوځي داسې په سخت سخت مې په زړه کې ارمانونه سوځي لکه په تود انغري ساس کې د اوبو پرېوځي بیا به دې څوک درنو نازونو له اوږه ورکوي زیار خو دې ورځ په ورځ جانانه د بازو پرېوځي وایي د عشق له درده نه خبره خلک ما پسې شاته اوازونه کوي خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي ډېر ښه دی